یو بادشاه او د هغه لور وه په خپل مالیار مینه وه. مالیار د هغه مالیار نوم و عاقل. څه نوم یې؟ د بادشاه لور خیرات کړی نو خلک یې راغوښتي وو. نو دا خپل یار یې راغوښتی و چې خوشحالی ورځ ده چې دی هم دلته وي. بادشاه جواب راغی چې بادشاه راځي او دیګونه ګوري. دی یو دیګ تش ساتلی و چې که پلار مې راتلو نو دا عاقل به په دې دیګ کې پټ کمه چې پلار مې ونه ګوري چا. چې جواب راغی چې بادشاه راځي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کېنول او پاسې په خانه کېښو اوړه یې دې تاو کړه سر یې والا بند. بادشاه چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي، دا یو دیګ څنګه بې اوره دی؟ د بادشاه دې عقل ته ګوره. دا زمونږ غوندې بادشاهان نه وو، دا خریټیان میټیان. بادشاه دې ته وایي یو دیګ لاندې اور ولې نشته؟ پوه شو چې دې کې څه چل. ویل دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي، زه به د دې دیګ وریجې خورم. دې دیګ لاندې اور کوي. بادشاه حکم و اور ته لاندې شو. ښه ساعت بادشاه ورته ولاړو، پوه شو چې دې دیګ کې هر څه دي اوس به ختم شوي. ویل ځئ بیا په بل چای وخورئ. زه لاړم. چې بادشاه لاړو دا جینۍ په منډه ورغوه دیګ نه سر لرې کړو چې اوس خو به کباب شوی سړی. هغه چې څه وخت کې په سوځېدو راغلی و نو چونکې عاشق صادق و دا یې نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړی وی. هغې ویل چې معشوقې کېنولی یم په دیګ کې نو ستی ښه یم. ستاسو غوندې نه و چې چا دپاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاصه شي. خپلې منډې مې لیدلي دي بیا. منډې مې لیدلي. مونږ سره یو ملګری و، یو ځل یې جلوس کې و. هغه ما ته وایي چې په ګورمنټ هاوس ورځو. هلکه په ارام کښېنه، دا پولیس دې ګورمنټ هاوس ته نه پرېږدي. ما ته وایي چې جانیا تو ډر نه، ته یېرېږي، من ورځه پې. چې ورځه پې هلته هغه ایس پي ما ته وکته چې ما ته وکته، ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غراب وباسه. خو چې یو سپۍ تې په دوه لاسي هغه باڼس ورته راواچولو چې غراب بېر شو. زمونږ ملګری دی هم ډېر غټ چې غراب بېر شو، داسې د چنډه غوندې خپې اسمان ته ونیوي او په هندکو کې وایي چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تو غرق ہوگی. بچی مې خدای ستا په حواله دي، زه خو لاړم. نو تاسو خپلې منډې لیدلي چې پټاخه خلاص شي یا ډز مزو شي؟ ځکه درته یم چې چغې ډېرې مه وهئ. ما د ایمان په رڼا پېژندلي. خبره د عقل وه چې زه یې په دیګ کې کېنولم ولې ټوپ کړم. چې چا کېنولم بس پرېږده چې په هغې ستی شو. چې هغې د دیګ نه سر لرې کېنولم بس پرېږده چې په هغې ستی شو. چې هغې د دیګ نه سر لرې کو نو دا یو اواز تې راووتو د دیګ نه چې چرا کارے کند عاقل کے باز آیت پشیمانی. اے عاقلہ وی غریب سڑے که د بادشاہ په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولې وریتې دی؟
خدای چې انجام دې همدا شو. نو چرا کارے کو نہ داخل کے بازائر پشیمانی، بجلیگر ملا چرا کارے کو نت کے بازائر پشیمانی. هغه کار ولی کوي چې بیا وروسته پېښ پیمانه وړاندې نه لږ سوچ کوه کنه، وړاندې نه لږ فکر کوه. وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوه. اتقوا مواضع التهم، پیغمبر وی د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي. اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو په کابلۍ کې ما د بایسکوپ په خوله کې وګورئ، دا یقین به وکړي چې دی نه دی تللی بایسکوپ ته، چرې به ونه کوي. که زم د جوارګرو په پړ کې ناست ولیدم، والله کې ومنئ چې د جواري نه ده کړې، وایي به چې کړې. که زم د ډمې سره ناست ولیدم، والله که یقین وکړي چې دی بدفعله نه دی، وایي به چې دی ډمې سره څه کول چې ناست. نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي، د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوایۍ زینب هم ځان بچ ساتي. بل دا چې هر سړی د دې قابل نه چې رایې ته سړی پوښتنه وکړي، هر سر د دې قابل نه دی، او نه هره خوله د دې قابله ده. زمونږ د مردار ملک هر سړي ته دا حق ورکړی دی چې وروره تم رایې راکولی شي، زه څه وکړم. د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي، څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده، ملام راوستو، ګوان لاړو، ښځې نه یې واک راوړو، یو پکې وکیل شو، دوه ګوان شو. مولا هغه وخت کې څه وایي؟ مولا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانۍ د پلاني لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه، بس خبره خلاص شو. ناوې دې کور ته راوسته، سباله بیماره شوه، هله ډاکټر ته یې بوزه. دا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده، نو ما خو مولا سره دا وعده نه وه کړې چې دا به زه ډاکټر ته هم بوزم. دا تاسو کړې وه؟ ښځو والا ووایي تا کړې ښځه؟ دې ورکه ته خو ګوټې که نه؟ اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي، خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده. د ډاکټر ذمهواري خو یې ما نه واخیستې. یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي، ته دا ویلی شي چې بهی ما د جامو ذمهواري نه واخیستې. دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه، ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه، دوه سیره ټیپر راوړه، ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه، دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي، او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه؟ که دې کړت که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي. ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بهی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي، بلکې
چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې، چې کویدنو کې مور او پلار به دی وای مزدوري خواري نوکري سبا به دی خدای بال بچ به کور دی وران شه سبا کې، نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی نو هغې نه وروستو بیا قبوله کړي. نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم، نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. د آمنا دا معنا چې زه به منظم کوم، زه به روجم نیسم، که پیسې راغی زه به حجم کوم، که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم، زه به حرامم نه کوم. امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم، دل ازار بم نه یم. امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا معنا چې د الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې لخپې منډې موام، که وخت راغی زه به جهادم کوم، که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم. امنا دا معنا. نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکنا، دا ښځه به دې په کور کې کینولي، نوکری به نه. نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې